مسول کنه دا دغه اسانه نه کیږي چې ډېر ستړي تیری نه کی ټول عمر به دې لستړو سره لاسو گریوان سورۃ اخلاص بسم الله الرحمن الرحیم دا چې طالبانو الله عز وجل را نازل ک وای هغه به ویلي طالبانو د هر شي نسب ستا خو د الله عز وجل نسب چې طالبانو ورونه غڅو هغه دغه قل هو الله احد فضیلت دا د طالبانو ورونو یو سړی رسول الله سلام تراغی نبی علیہ السلام په ویلي چې زه دغه صورت سره ډېر محبت لرم نبی علیہ السلام ورته ویلي دا صورت محبت بتا جنت ته نه باسي طالبانو ورونو یو دوه خبرې دلته واوري د سره لاندې یو حدیث کې راځي چې دا سورته قل هو الله احد څه ده دا د قران یو آیت سره وایي لکه ټول قران د قران سل ثواب د قران د سل سره برابر ده. حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی طالبانو ورونو چې دا سورته قل هو الله احد د سل د قران سره برابر. اوس دلته سوال کیږي سوال د سره طالبانو ورونو چې څنګه له سل د قران سره برابر لڅلي خاص باندې دا طالبانو له سل د قران سره برابر نو دې لپاره طالبانو علماو مختلف جوابونه کړي دي. یو جواب دا طالبانو ورونو یو جواب دا قران په درې شیانو مشتمل ده، په عقیده، په قصص او په احکام باندې. نو قران کې طالبانو عقیده ده، طالبانو یو برخه عقیده ده، یو قصص یو احکام. نقول الله حد په یو برخه مشتمل ده چې عقیده ده. یو جواب طالبانو علماو د څه کړی ده چې دلته ثوابونه به په اعتبار باندې یو وری قل والله واحد یو درې واری د چا سره برابر درې واری نه یو واری څه طالبانو ورن لکه سلطه قران دي چې ویلي ثواب لري حاضر دي. دغه علماء ویني قران خو ټول قران ثواب وګورو د دې ثواب وګورو. دغه طالبانو ورن علماء جواب د څه کړی ده چې یو د قران اجمالی ثواب دی، یو تفصیلی ثواب دا وي. د سیمه مثال لري روح المانی وی لکه یو څړي تماویل ملته ماته کور جوړه هر ورځ روپی دینار ته کوي کور نشه مې ورکړه مدار ته جوړ کړي هر ورځ د روپی معلومي به چې خلاص په طالبانو ورن بیا دغه څه یو څور کوم چې خیر څه کور دی جوړ یو هغه تفصیلی ثواب د طالبانو اجمالی ثواب. نو دلته طالبانو چې د تناقض ولا وحد لسلس قران سره برابر ده، لتفصیلی ثواب سره نه طالبانو له اجمالی ثواب سره برابر. دا یو جواب. او یو بل جواب طالبانو علامه شهاب الدین خفاجی کړي په عنایت القاضی کې هغه د څه وی طالبانو ورونو دې مطلب د څه ده. یو قران طالبانو سره له تدبر ویل ده، یو قران بدون له تدبر. کله چې ته قران سره له تدبر وایې خو ډیر غټ ثواب ده. لکه موږ تاسو ته ترجمه وکړه یو قران بدون له تدبر نه ویل ده بل حالت. هغه اوس ته راځي چې سورته هغه دی ویلې څوته سورته قل والله احد سره له تدبر ویل دا سره له تدبر چې تاسو سورته قل والله احد ویل دا طالبانو لسلسله د قران لسلسله ثواب د لسلسله ثواب د هغه قران سره برابر دي بدون د تدبر ویل سوی. دا خپاجي جواب. روح المانی طالبانو یو بل جواب کړی دا او حافظ ابن عبد البر وی دي کې باید بخي سړی سکوت وکي پدې کې ځکه سړی سکوت پکې وکي چې دا هغه څه وي تقریبا یو نوع متشابهات. او بل خبر دلته دا کې طالبانو بعض قران په بعض باندې افضل ده، بعض علماء یې نومي سیدان طالبانو بعض قران چې په بعض باندې افضل راغلي هغه نفس قران ټول د الله کلام ده د فضیلت په لحاظ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طالبانو نو په قول الکافرون کې قلسه په دغه دوا کې قلسه په تبتدا کې ولې قول نه راغلی. روح المانی د جواب کړی ځکه قول نه راغلی دغه څه وایي طالبانو ورونو بیا په دې باندې یو قسم د نبی علیہ السلام کا ابو لهب کریم طالبانو عادت تاره چې دي چا څوک خپلوان وی کافر وی چې دغه مخې غیبت کوي په غیبت نو خبردار طالبانو ورونو چې غیبت ونیسي. اقول دې په خاطر نه چې دې ویلو ما درس الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طالبانو روح المانی دلته یو بل خبر کړی دا هغه خبردار طالبانو ورونو چې داوود الله نوم دا کنه ده. اجازه ده امام صاحب داوود طالبانو د الله نوم د کنه امام رازی وایي د الله نوم د خو ذکر کولې څنګه دي یعنی که سړی ذکر ور باندې کوي امام رازی وایي چې ذکر هم جایز ده خو روح المانی طالبانو دا رد کړی وی الله هو ذکر باندې طالبانو ثواب نشته دی باندې. سورۃ فلق بسم الله الرحمن الرحیم. طالبانو ورونو یو لاندې خبر دا ده چې دا سورۃ قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب دا عبد الله بن مسعود خپل قران کې نه منل انکار کوي نه. نو طالبانو که سړی د ما بین دفتین منکر شي نو دا کافر. روح المانی چې کوم جواب کړی یا خبردار چې دا دا خبره نو هغه بیرته ګرځیدل ابن مسعود یا ګرځیدل یا صحیح ده. طالبانو ډیر جوابونه دي علماء وکړي خو جواب طالبانو بحر العلوم او فواکه الرحمت مثلا ثبوت په حاشیه کې کړی دا هغه جواب د سره طالبانو چې عبد الله بن مسعود په مذهب کې معوذتين ستا نو هغه چې دوی وی چې تر منکر دا خبري صحیح نه. قل وایا اعوذ بنا غوارم برب الفلق. فلق طالبانو ورونو دوه معنی لري. یو مشهور معنی علماء وی دا په جهنم کې یو دانه کنده ده چې دین ارڅ شي پناه غوړي طالبانو هغه کنده یا طالبانو پناه غوړم برب الفلق. فلق طالبانو ورونو رب دي چون چې طالبانو ځکه وچوي چې نه تر راوباسي غیر وچوي چې نه تر راوباسي دا نه وچوي بونډه کوي تر راوځي د خدای رحم طالبانو بچي راباسي. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق او لشر د شپې اذا وقب کله چې تیار اخبار کی ومن شر النفاثات لشر د هغه دمګرو خزونه چې دمونه کوي فل عقد او غټو کې. طالبانو یو نفس یو طفل روح المانی دغه راجح بللې نفس طالبانو
هغه دم ته ویل کېږي چې لارې نه وي ورسره داسې کې چې لارې نه وي او چې هغه ورسره لارې ټول دا طفل د طالبان دواړه ثابت دي. طالبانو رسول صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی. نوعیت سحر وروسته درته وایم، کوشش کوم زر اخلاص. طالبانو ورونو رسول صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی دی ویډیو چې دوه ملایکې راغله. ما ته به خیال راغی چې دا کار مې کړی دا به مې نه وکړی. ما ویل دا به وکړم هغه مې نه شو کولی. دې طالبانو د شپې ویډیو مدونه پر راغله ملایکې وایي یو مثال کې نه ته خو دای مطلوب سحر په شوی چا پې کړی د لبید لورګانو چیرته ده په پلان کې چا کې ده او هغه په ګومن زوګستان یا کړي راځي مکړي پر کې سحر کړی یا رحمانی دلته دي طالبانو موږ د رسول الله سلام عکس له موږ نه جوړ کړی هغه کې ستنی ور کړی وي سحر پر رسول الله سلام کوي ویل چې دا سورۃ طالبانو چې نازل سو تر قول یو له سورته دا یو له سایتونه دي دوړ نبی رسول الله دم کو وګټه به اخلاص ولهم دسي روح جو رسول صلی الله علیه وسلم نوعیت سحر شي طالبانو روح المانی دلته قاضي عیاض نه نقل کړی نوعیت سحر دا طالبانو رسول الله سلام با چې کله اراده وکړه چې خپل خزي ته ونږدې شي جمعه ورسره وکړي داسې حالات ورسره به مخصوص طالبانو چې نه بيسکو نوعیت سحر یو داوت نورم طالبانو خبرې سپکې من شر حاسد ومسات لشر حاسدنا اذا حسد طالبانو د حسد یو وو چې کله انسان ته په ځړ کې وربلي کله غیر اختیاري طالبان علماوی چې غیر اختیاري راغی ته مجاهده وسره کبیر ته ملک چې طالب مسلمان سره په ځړ کې حسد پیدا نشي او بل دا طالبانو د حاسد څه ده کله د حاسد ضرر چاته رسي دای خو چې بل ته ضرر رسوم کله د حسد ضرر دته رسیږي کله طالبانو بل تم سره رسولي شي ځکه دا ستل کې څه د نظر دا د عین نظر هم د طالبانو ورونو او د حاسد هم د دوار موثر واقع کېدل سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل وایا اعوذ برب الناس فنا غوړم پر رب د خلکو ملک د خلکو ملک الناس اله معبود د خلکو من شر الوسواس لشر د وسوسه چونکی الخناس چې غلری کی دون کیدا کله چې سړی ذکر وکي دای شاته سي الذي يوسوس في صدور الناس الذي هغه شیطان چې وسوسه کوي په سینو د خلکو کې من الجنه والناس دلته طالبان ورونو روح المانی اخر کې خبر کړی دا علما یې ډیر کوي مفسرین علما یې کوي قرآن په اول کې بیره اخر کې سین ده بس دی وایي د څه دا قرآن هم دومره کافي ده اگر چې روح المانی دا خبر کوي طالبان ورونو چې دغه رمزونه قرآن کې ساده نه استاد ولی نستر ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین طالبان روح المانی قربان سم کله طالبان امام رازی د سپیګران سي کنه کله چې خبرو کې چې قرآن خو چي نو چې هر څه ګوره د به وخت ویل کبه نه ویلم د روح المانی ویلي کله علمي خبره راغله نو علمي خبره کې تاسو ونه و تعویل کوي خدام یو خرام چې خلکو تراخي سیدا وای و مثله من الرموز كثير لكن قيل لا ينبغي يقال له النمر سيد مراد الله نه خو خبر خو کې دی چې دی مراد کې دی خبره باندې خو طالبان نشي نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين شيخ دې بدعا درته راځي